آیا په واټساپ کې ارګیوډ پیژنی؟ ارګیوډ په واټساپ کې ده، نو څه ګټې لري؟ څه په خاطر یې واټساپ کې ځای کړی دی؟ السلام علیکم، زه عبدالقیوم طاهر یم. هیله مند یم چې موږ یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب، لایک او د بیل آیکن کېږدئ تر څو زموږ د هر نوي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي. ملګرو، نن ته د ارګیوډ په اړه پوره او کره معلومات درې کوم. که تاسو ارګیوډ نه پیژنئ، تاسو واټساپ کارونه نیمګړې او نیمګړې ده. ځکه تاسو ارګیوډ نه پیژنئ نو تاسو واټساپ کارونه بیا مې یادونه کوم چې نیمګړې ده. دا په ویډیو شروع کوم. تر اوسه مو ویډیو نو مې لایک کړي او چینل مو نوی سبسکرایب کړي. لازمي د سره چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. نو راځه مو واټساپ باندې مې کلیک واخیست. که هر کس باندې مو لانګ پریس وکړ، دلته یو علامه اضافه کیږي. دغه علامې ته په واټساپ کې ارګیوډ ویل کیږي. نو کله مونږ داسې کلیک وکړو یو کس باندې او لانګ پریس هم په وکړو، بیا دلته یو هغه اضافه کیږي. ملګرو، دلته تاسو وګورئ کلي ارګیوډ. نو د ارګیوډ څه لپاره موږ د ارګیوډ لیست موږ ولې راکس اډ کړ؟ څه ګټه لري؟ فرضاً چېرته ډېر میسجان کول، ډېر زنګونه کول او بې ځایه په عذابولی، نو دې ارګیوډ ته یې خطا کړئ، د ارګیوډ لیست ته یې خطا کړئ. بیا تاسو ته که میسج کوي او که کال کوي، که ویډیو کال کوي که اډیو کال کوي، تاسو ته سکرین باندې نه شو کېږي. صحیح ده؟ تاسو به نه خبره وئ دې. دویم، دې ارګیوډ ګټه دا ده چې فرضاً دغه ملګري ما اوس ارګیوډ لیست خطا کړي، یو بل کس هم داسې غورځوم. صحیح ده؟ دغه ارګیوډ لیست ما خطا کړ. نه غواړم چې دغه کس دا چې ما ارګیوډ ته خطا کړ، اوس مې ارګیوډ لیست ته خطا کړ. نه غواړم چې د لیکنه د بل څوک وګوري، نو ارګیوډ لیست ته مې خطا کړ. دومه ګټه یې دا شوه. نو دې څخه معلومه شوه چې ارګیوډ ډېر مهمه څیز ده. هر څوک چې تاسو په عذابوئ نو ارګیوډ لیست ته یې خطا کوئ. چا درته ډېر زنګونه کوي، ارګیوډ لیست ته یې خطا کړئ تر څو تاسو ته میسج به درته راځي، ولې سکرین په سر نوټیفیکیشن په شکل به درته نه شو کېږي او دلته د علامې په شکل به بیخي نه شو کېږي. دغه ویډیو د هیله مند یم چې یو څه مو ترې زده کړي اوسئ، او که څه مو ترې زده کړي ویډیو درسره لازمي لایک کړئ، او که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو په هکله یې الله مو مل شه.